په استغفار کې دله یو اجازت تر کومه استغفار که د ګناهونو د معاف کېدو دپاره وي او د خپلو عیبونو د خپلو ګناهونو د معاف کېدو دپاره وي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. او که چرې د دنیا د مشکل دپاره وي د قرضونو دپاره وي د بل دپاره د دنیاوي کار دپاره وي نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. آخرت دپاره گناهونو دپاره حي القيوم، د دنیا دپاره وي حي القيوم ویا الله جل شانه با دنیا هم خشته کوي آخرت هم خشته کوي. زما عزتمندو کثرت سره استغفار وای په دې دوران کې د استغفار کثرت ډیر زیات کوي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الله دعم توفيق لك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل صعب بحرمة السيد الأبرار. جمعه مبارک ورځ ده. الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله دې حاضر ډله کې چې د چا څومره مشکلات دي د خپلو غیبي خزانو پوره کړي. روان 18-19 باندې زموږ په زروبی شریف کې د حضرت مفتی فرید رحمت الله علیه په خانقاه کې اجتماع ده. الله رب العزت تمام عالم د پاره د هدایت او د صراط مستقیم سبب او ذریعہ وګرځي. الله رب العزت چې څومره مسلمانان د لرې نه خلق راځي او په دغه مبارک روحاني اجتماع د پاره کې شرکت کوي. الله رب العزت زموږ د ټولو آخره خاتمه وکړي او په ایمان دی الله رب العزت موږ ټول خشته کړي. څومره بیماران دي خاص کر زموږ یو ملګری دی حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کوچانو کې هغوی ډېر زیات بیمار دي. څومره بیماران دی الله ټول شفا کامله وکړي. د جمعې مبارک ورځ د فلسطین مسلمانانو دپاره دعا وکړي. ډېر انتهایي ظلم او بربریت ورسره شروع دی. الله رب العزت د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي. الله د غایبانه د هغوی مدد وکړي. کافرانو ته د الله هدایت نصیب کړي. که فلسطین اسرائیل دي او که امریکا دا څومره کافران دي الله دې ورته اول هدایت نصیب کړي. که هدایت یې په نصیبه کې نه الله یې د خپل قهر په څپېړه باندې وولېږي. مسلمانان الله د کافرانو د پنجونو د ظلمونو آزاد کا. یا الله څومره علماء کرام دي څومره مجاهدین دي څومره خانقاهونو والے څومره د دین شعبو کې چې څومره سو کار کوي خدای ترقی او اخلاص للهیت نصیب کړي. الله موږ ټول په دین باندې روان کړي. د دین صراط مستقیم باندې خدای موږ ټول روان کړي. صلی الله تعالی